یو ځل یو صحابي راغی تپوس یې ترې وکړو وی حضرت دا قرباني څه شی دی؟ نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی دا قربانی دا د ستاسو د نیکه د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت تھی. نو صحابی عرض کی اے دا اللہ محبوب پیغمبرہ چې دا د هغې سنت دی نو زمونږ دپاره پکې څه دي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل د ستاسو دپاره پکې دا دي چې کوم سړی قرباني کوي او د قربانۍ دا ځناور چې څنګه په دې مرۍ ورله چاړه راښکي نو د دې مرۍ نه چې کومه وینه روانه شي دا وینه لا دې ځمکې ته رسېدلي نه چې الله پاک د دې قربانۍ کوونکي څه دی بخښنه کړي. او بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایلی چې کوم سړی د الله د رضا دپاره قرباني وکړي دې دپاره قرباني وکړي چې دا قرباني دا زما د پیغمبرم طریقه و او د الله حکم دی نو دته دې سړي ته به الله پاک د دې قربانۍ په دې څاروي چې څومره ویښته وي په دې سرمن د دې یو ویښته په مقابل کې به الله دته نیکي ورکوي. بیا یو صحابي عرض وکړی د الله محبوب پیغمبره که چېرته دا ګړي د ګړو په سرمن باندې خو چې دی وړی وي نو په دې کې به الله څه ورکوي که به نه ورکوي؟ رسول الله مبارک ورته وفرمایل چې د ګړې د دې وړی د دې یو ویښته په مقابل کې په دې یو تار په مقابل کې به الله د انسان له څه دی یوه نیکي ورکوي.